او دویمه خبره زنانه چې اعتکاف کوي نو هغه به څه کوي؟ نو زنانه کور کې چې کوم ځای هغو ځان نه مختص کړی دی چې دا زمونږ د مونځ ځای دی هغه د هغو لپاره جومات دی هلته کې اعتکاف وکړي او که نه مختص کړی نه دی کله یوې کمرې کې مونځ کوي کله منډه وکړي کله بل ځای کې کوي یو کمره ځان نه مختص کړي لس ورځې به نن ماښام د نور پرېوتو نه مخکې به هلته داخلېږي او څو پوه چې اختر سپوږمۍ بیا نه ده ښکاره شوې تر هغې پورې به دوی اعتکاف ته کمرې کې دننه وي که د هغو حاجت دننه پوره کېږي یا کمرې کې دننه باتروم شته نو هلته کې دې پوره کوي که نه بار ته وتی شي نور بخلیف کولو لپاره یا کپړو وینځلو لپاره لوښ وینځلو لپاره بار ته نشي وتی که دې کمرې ته دننه دې له شی راړي چې سبزي نه راکا یا د کپړو دا دننه دا استري کړو هغه سره کولی شي لیکن ښه دا ده چې زل دی ځان وقف کړی دی بیا د دا نور کارونه دننه صرف د خپل احکامات چلی خپل انګیندو ته خپل لوڼو ته چې دا کار داسې وکړي بار ته د هغه بیا نه راوځي زنانو اعتکاف باندې خصوصا غیر مقلدین چې کوم د هغه اعتراض کوي چې د زنانو اعتکاف په کور کې نه کېږي جومات کې اعتکاف دی د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبی نه بار درې خیمې ولګېدې درېو زنانو دپاره امهات المؤمنین دپاره چې دوی په دې کې اعتکاف کوي نبی علیه الصلاة والسلام هغه خیمې چې کوم دی هغه لرې کړی دی دننه ځای دننه به اعتکاف کوئ چې هغه زمانه کې دا فتنه وه نن څومره فتنه ده نن ته جومات ته ښځې راولي هغه باندې اعتکاف کوي دا یو غلط فهمي ده زنانه به اعتکاف چې کوم دی کور کې کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو باره کې راځي په خپل اعتکاف کړی دی او د هغې نه ثم اعتکف ازواجه من بعده نبی علیه الصلاة والسلام د اوس بیا زنانه و د هغه اعتکاف کو لیکن کور کې دننه به کوو جومات کې به نه کوو لهذا کومه کمره چې د هغه د هغو جومات دی او په خپله د غیر مقلدینو په کتابونو کې دا لیکلي دي حدیثونو تشریح کوي د دغه حدیثونو په تشریح کې چې بیا به زنانو امهات المؤمنین ته اعتکاف چې به کور کې دننه کوو نو ډېر خلق په دې موبایلو باندې اوري یا پوسټ راغور کړي چې د زنانو اعتکاف نه کېږي او سره حدیث هم پیش کړي نارې غوڼې خو چې کوم ترجمه یې کړي که نه چې کور کې نه جومات کې هغې سره نارې غوڼ بریکټ کې بند کړي هغه بریکټ کې د بریکټ ترجمه هغو ځان نه کړې ده هغه په حدیث کې نشته دی لهذا چاته ښیی چا عالم نه تپوس کوئ پروس کله ماته به یو کس تلیفون وکړو وروستو چې زمونږ کور کې بار کال اعتکاف ته کوي اساسه کال یو کس موږ ته ویلي چې اعتکاف نه کېږي زنانه او بس کړو ما یې تا چې کوم بیان د چا اورېدی دی یا د چا تا کتلې ده مسله په فیسبوک باندې او غیر مقلد په خپله ځان کوم اختلاف دی څوک وی کېږي څوک وی نه کېږي لهذا زموږ په نس باندې او د حدیث ثابت ته ازواج مطهرات ثابت ته زنانه کور کې دننه اعتکاف کولی شي پوه شئ په دې مسلو باندې بیا چاته څه مسله بیا تپوس کولی شئ د ضرورت نه بغیر هغه چې کوم اعتکاف ته ناست هغه بار ته مه وځئ بعضې خلک دا وسې چې هغه بار نه محلې یو کس ته پیسې ورکړي ته راشه زموږ جومات کې اعتکاف ته کښېنه نو داسې کول هغه صحیح نه دي هغه محلې والو کې یا بار نه کاسې یو کس را کښېناست بیا خو به صحیح ده لیکن په دا پیسو باندې راغوښتی دی او هغه له اجرت ورکوي د لسو ورځو او اعتکاف ته کښېنه نو داسې اعتکاف هغه صحیح نه دی الله دې موږ له سمې نصیب کړي عمل کولو توفیق راکړي